چې مخلوق په لاس کې څه شتي نه مخلوق زمانه مصیبت نشي لري کولی او مخلوق مال نقصان هم نشي راکولی که دا فایده یوازې تاسو ځان سره ویوړه نو ژوند به ټول خوشحاله انشاءالله عامر بن قیس رحمه الله هغه به دا خبره کوله وي 3 آیتونه دي په قرآن کې 3 آیتونه په قرآن کې دي چې کله زه دا آیتونه ولولم نو دا آیتونه زما دپاره کافي دي د ټولو مخلوقاتو نه مطلب دا دی چې دا آیتونه ولولم نو زړه ته مې سکون او راحت میلو شي او په الله مې یقین او اعتماد پیدا شي او د مخلوق نه بیزاره شم 3 آیتونه دي 3 آیتونه یو دا دی ګوره د آیتونو ته غوږ کېږده هغوی به په قرآن کې سوچ کوو زموږ په شان قرآنونه به هغوی نه وي چې سړی قرآن ولې اخبار په شانې ورته ګوري او پاڼه اړوي او بیا ښکل کې بری کېږي قرآن باندې مونږ پوهېږو نو څه به ترې فایدې راوباسو اولنی آیت دا دی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ کچرته الله در ورسوي تا ته څه نقصان نو نشي لرې کولی دا نقصان مګر هغه الله او که الله ستا دپاره د خیر اراده وکړي نو داسې څوک نشته چې دغه خیر تا نه بند کړي د ایتونو ته صرف ګوره بس دا اولنی آیت مطمئن اوسه مطمئن اوسه چې الله څه درکوي څوک یې نشي بندولی او چې الله د باندې تکلیف راوستو نو څوک یې د هغه نه علاوه نشي لرې کولی نو رابطه هم د هغه سره ساته د عامر بن قیس وی زما د مخلوق نه یعنی ځان ته بیزاره کم د دې خبرو د لاسه هغه بیزاره چې مخلوق په لاس کې څه شتي نه مخلوق زما نه مصیبت نشي لرې کولی او مخلوق مال نقصان هم نشي راکولی چې څو پورې الله نه یې غوښتلی اولنی آیت دویم آیت هغه دا وي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وده آیت دویم دا آیت دی الله وی زه چې د چا دپاره رحمت غواړم او رحمت پرې راورومه نو داسې څوک نشته چې زما دا رحمت د دې بنده نه بند کړي داسې طاقت ته چا نشته او وی چې د چا نه خپل رحمت بند کړمه نو داسې زورور څوک نشته چې زما دا رحمت په دغه بنده بیا رانازل کړي مخلوق په لاس کې څه هېڅوک نشته درېیم آیت واوره وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله وی په دې ځمکه باندې هر زنده سری دا به زنده سری ته یعنی هر څوک چې په دې ځمکه باندې دی که انسان دی که حیوان هر څوک چې د دې ټولو رزق په الله باندې دی ویعلم مستقرها ومستودعها الله وی د هر مخلوق د اوسېدو ځای راته معلوم دی چې دی ژوندی نو کوم ځای کې به وي کوم ځای کې به نه وي او په کوم ځای کې به مري په کوم ځای کې به ښخېږي الله وی دا راته پته ده كل في كتاب مبين الله دا ټول خبرې په یو کې ښکاره کتاب کې لیکلی شوي دي نو عامر بن قیس وایي چې ټولې خبرې په ښکاره کتاب کې لیکلی شوي دي نو کوم داسې شي څه ناشنا 3 آیتونه غوره کړي دي وایي دا 3 آیتونه چې زه لولمه نو مخلوق نه ځان مې بیزاره کړی دی چې مخلوق به څه وکړي نقصان ماله نشي راکولی چې څو پورې الله نه غوښتلی فایده ماله نشي راکولی چې څو پورې الله نه غوښتلی رزق زما د الله په لاس کې دی هر څه الله په تقدیر کې لیکلی دي نو بیا مطمئن ژوند تېروه ښه په سکون ژوند تېروه